نور نو الله جل جلاله پر آدم علیه السلام د شیطان تسلط نه پرېښاوه، بلکې فورا یا سمدستي د توبې توفیق ورکړي او د خپلې خوښې پر لار یې برابر کړي. د آدم علیه السلام دغه توبه د مخه تر دې قبوله سوه چې له جنته راووځي. آدم علیه السلام ته د الله جل جلاله له طرفه کلمات یا جملې وروښول سوې چې هغه به یې ویلې او الله جل جلاله یې توبه قبوله کړه. د دغو کلماتو په باره کې مفسرین وایي چې هغه کلمې دغه جملې دي: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، چې دا د سورة الاعراف 23 نمبر آیات دی. دغه آیات شریف د هر عاصی او هر ګناهکار دپاره دعا ده. که د یوه چا څخه د الله جل جلاله نافرماني پېښه سي، دغه دعا دې وایي الله جل جلاله به عفو ورته وکړي. الله جل جلاله نور هم پسې فرمایي، الله جل جلاله وفرمایل کښته سئ دواړه له دغه جنته ټول، یعنې سره د ابلیسه، ځینې ستاسې به د ځینو نورو دشمنان یاست. نو که تاسې ته زما له طرفه لارښوونه راغله چې کتابونه او رسولان دي، که چا زما د لارښوونو متابعت وکړي نو هغه به نه په دنیا کې ګمراه کیږي او نه به په آخرت کې په الهي عذاب بدمرغه کیږي. او هر هغه څوک چې زما له ذکره، زما د لارښوونو څخه مخ وګرځوي، د الهي دین متابعت نه کوي، نو خامخا هغه لره په دنیا کې ژوند کول تنګ او سخت دي، یا په قبر کې سخت عذاب ورلره سته، او د قیامت په ورځ به یې له قبره ړوند راپورته کړو او د حشر میدان ته به یې ړوند راولو. هغه انسان چې د الله جل جلاله له یاده غافل وي او یوازې د دغه فاني دنیا ژوند یې د خپل ځان مقصد ګرځولی وي، د هغه انسان ژوند به تریخ او تنګ وي. که څه هم دغه انسان په ښکاره او ظاهره سره د ډېر مال او دولت خاوند وي، که څه هم د عیش او عشرت سامان ډېر ولري، خو بیا به هم په خپل ژوند کې ناراضه او پریشانه وي. هغه څوک چې په زړه کې د توکل او قناعت پر ځای حرص او امیدو ځای نیولی وي، د مال د لږېدو څخه بیریږي او تل یې د زیاتېدو په فکر کې وي او په دې چرتو کې ډوب وي چې شل سل کې او هغه سل ژر تر ژره زرو ته ورسوي، د دغو کسانو دپاره د مرګ یادول او د پیسو د لږېدلو اندېښنې د روح او بدن سوهان وي. د اروپا او امریکا ډېر شتمن او مالداره خلک د ډېرو چرتو او پریشانیو په سبب په 24 ساعته کې فقط 3 ساعته بېدېږي، خو هغه ډېر بختور خلک یې فقط 4 یا 5 ساعته خوب کولی شي. لوی لوی سرمایه‌داران او میلیونران د دنیوي مصیبتو او کشالو له سببه کله کله دونه په تنګ سي چې تر ژوند یې مرګ خوښ وي او داسې ځان وژنې یا خودکشي په کفري هېوادو کې ډېرې زیاتې لیدل کېږي. واقعي کیسې او ثابته تجربې دا شاهدي ادا کوي چې په دې دنیا کې قلبي سکون او حقیقي اطمینان بېله د الله جل جلاله له ذکره او یاده په بل شي کې نسي حاصلېدلی. بیا نو آدم او حوا علیهم السلام ځمکې ته راکښته سول، همدارنګه ابلیس علیه اللعنه هم ځمکې ته راغلی. اوس نو چیرې او پر کوم ځای راکښته سوه؟ د دغه ځای په اړه مختلف قولونه موجود دي، خو هغه راجحه قول هغه دی چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یې روایتوي او وایي آدم علیه السلام په هند کې راکښته کړل سو او حوا علیه السلام د سعودي عربستان په مشهوره ښار جده کې راکښته کړل سوه او آدم علیه السلام په مځکه کې په حوا پسې ګرځېدی
تر څو چې د عرفات پر غونډۍ سره یو ځای شو. نو ځکه دغه غونډۍ ته عرفات ویل کیږي چې د آدم او حوا علیهم السلام د پیژندګلوۍ او یو ځای کېدلو ځای دی. بیا نو الله جل جلاله له دوی دوه څخه بشر نشر کوي. الله جل جلاله فرمایي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، یعنی نشر یې کړه له دوی دواړو څخه ډېر سړي او ډېرې ښځې. امام طبري روایت کوي چې حوا علیه السلام 40 اولاد په 20 ولادته وزېږول، یعنی 20 واره ولادت کړی دي او هر واره خبرګویان زېږول چې یو به یې نارینه او بل به یې ښځه و. د حوا علیه السلام د لومړي ولادت اولادونه یا په بل عبارت اول اولاد یې قابل او د هغه سره زیږېدلې خور قلیما یا اقلیمیا و، او آخرنی اولاد یې عبدالمغیث و، او د هغه سره زیږېدلې خور ام المغیث نومېدل، او بشر په کراره پر ډېرېدلو سو. همدارنګه د آدم علیه السلام د اولادو څخه نور اولادونه پیدا کېدل او ډېرېدل، او د دوی نبی آدم علیه السلام چې دوی ته الهي دین او د دین احکام ورښول. د دغه وخت خلک ټول یو امت او موحدین و، هیڅ مشرک وجود نه درلودی. ابن حبان په خپل صحیح کې د هغه اوږده حدیث شریف روایت کوي چې ابو ذر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د ډیرو پوښتنو په لړ کې دا پوښتنه هم وکړه چې ویل یا رسول الله اول رسول څوک؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آدم. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي ما وویل آیا هغه نبی مرسل و؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو. الله جل جلاله په خپل بلا کیف لاس سره خلق کړی او بیا یې خپل روح پکښې پکړي او بیا یې مستقیمې خبرې ورسره وکړي. یعنی الله جل جلاله د آدم علیه السلام سره بېله ترجمانه بېله وحي بېله واسطې مستقیمې خبرې وکړي چې د دغه حدیث شریف لفظ داسې دی قلت يا رسول الله من كان أولهم؟ قال آدم. قلت يا رسول الله أنبي مرسل؟ قال نعم. خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا. دلته یوې خبرې ته توجه پکار ده، هغه دا چې آدم علیه السلام نبی و که رسول. په دې اړه مختلف قولونه شته، خو د علماو په نیز هغه راجحه او صحیح قول دا دی چې آدم علیه السلام نبی و رسول نه دی. بل دا چې ځینې علماء کرام د رسول او نبی په منځ کې فرق ایږدي او د دغه فرق دپاره مختلف قولونه او مختلف شرطونه بیانوي، خو ځینې علما د نبی او رسول په منځ کې فرق نه ایږدي او وایي هر نبی رسول دی او هر رسول نبی دی. څرنګه چې دغه بحث خپل ځان ته اوږد بحث دی او زه دلته قصه بیانوم، نو تر هغه بیان تېرېږم او خپله قصه پوره کوم. ابن جریر او ابن کثیر رحمهم الله او نور د ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي او وایي کله چې آدم علیه السلام د الله جل جلاله په امر د جنت څخه مځکې ته راکښته کړل سو، د هر شي صنعت او جوړول وروژول سو. نو آدم علیه السلام په داسې حال کې مځکې ته راغلی او پر مځکه یې ژوند شروع کړي چې هم عالم و، هم په لباس پټ و، کالي یې اغوستي ول، او د ابتدایي صنعت لکه اور بلول، د اوسپنې او لرګیو څخه د ضروري شیانو جوړول، د لباس او نورو شیانو جوړولو لارې چارې یې هم زده وې چې دغه معلومات هغه د نن ورځې د ځینو خلقو خبرې ردوي چې دوی وایي په شروع کې انسان لږ او ناپوه او بیا یې په وروسته کې او په کراره سره دغه شیان زده کړل، خو په حقیقت کې داسې نه ده، بلکې د آدم علیه السلام د خپل ژوند په شروع کې دغه شیان زده وه. که څوک ووایي
چې دا څنګه کیږي چې اوس هم په افریقا کې داسې وحشي قبیلې شته چې تر اوسه بې علمه بې صنعته او وحشي ژوند کوي. علما وایي چې هغه خلک په شروع او ابتدا کې د مځکې د اصل او مرکز څخه ورک شول، د خلقو د اجتماع او ټولنې څخه لرې او تنها شول، او تر اوسه هغه اولنی او ابتدایي ژوند کوي. خو په حقیقت کې علم او تمدن د هغه اولي لحظې څخه د انسان یا انساني ټولنې سره شروع شوی دی. په غوره او راجحه روایت کې ویل کېږي چې آدم علیه السلام 1000 کاله ژوند وکړ او د خپلو اولادو لمسیانو کډوسیانو او د هغو د لمسیانو او کډوسیانو څخه یې ډېر زیات شمېر ولیدل. په اسرائیلیاتو کې راغلي دي چې د آدم علیه السلام اولاده د ده په ژوند کې 400,000 نفرو ته ورسېدل. خو موږ به تر اسرائیلیاتو تیر شو، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسرائیلیاتو په اړه فرمایي چې مه یې منئ او مه یې ردوئ. خو یقیني خبره دا ده چې د آدم علیه السلام په ژوند کې بشر ډېر او نشر شو، او دغه خبره په قرآن مجید کې ذکر شوې ده. الله جل جلاله فرمایي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، او نشر یې کړل له دوی دواړو څخه، یعنی آدم او حوا علیهم السلام څخه ډېر سړي او ډېرې ښځې. او بیا د خلقو شمېر نور هم ډېرېدی، تر څو چې د مځکې پر مخ هغه اوله لویه ګناه پېښه شوه، چې هغه ګناه او معصیت د قابل په لاس د هابل وژل. ورونو او خویندو، د آدم علیه السلام د لومړنیو اولادو څخه یو هم قابل و. حتی په یوه روایت کې ویل کېږي چې د آدم علیه السلام اول اولاد قابل و. او الله جل جلاله په خپل کلام قرآن مجید کې د قابل هغه کیسه چې خپل ورور حابل یې وواژه ذکر کړې ده. او هغه کیسه داسې ده: د قابل په طبیعت کې زیږوالی او شدت تروت و، مګر حابل پوست، سینداره، حلیم او مهربانه سړی و. قابل د کښت او زراعت په کار مشغول و، بزګري یې کول، او حابل د پسو په روزلو او تربیه کولو مشغول، چوپانی یې کول. او تاسو ته معلومه ده چې چوپانی رحم او شفقت ته ضرورت لري. چوپان باید پر حیوان رحم ولري، داسې نه چې حیوان وږی وي او د ده پروا نه پکېږي، یا حیوان تږی وي د یې هیر کړي، یا حیوان ضعیفه وي د یې دروند بار پر باروي. دا ظلم دی. نو اصلا د حیواناتو روزنه رحم او شفقت غواړي. او حابل هم پوست او مهربانه سړی و. په هغه وخت او د ژوند په شروع کې بشریت د نسل د ډیروالي دپاره یو بل مخالف قانون ته ضرورت درلودی. تاسو ته معلومه ده چې نن ورځ په الهي شرع او قانون کې د خور سره واده کول حرام او ناروا دي. مګر په هغه وخت کې د آدم علیه السلام اولادونه ټول سره ورونه او خویندې وه، ځکه ټوله د آدم علیه السلام زامن یا لوڼې وه. نو د دې دپاره چې بشر او انسانان ډیر سي، د هغه وخت شریعت او قانون داسې و چې هر ورور د هرې خور سره واده کولی شوی، بې له هغې خورې چې د ده سره غبرګولۍ زیږېدلې وي. نو د دغه شریعت او قانون په اساس قابل د هرې خور سره واده کولی شوی، بې له هغه د ده غبرګولۍ خوره څخه. او حابل هم د هرې خور سره واده کولی شوی، بې له هغه د ده غبرګولۍ خوره څخه. نو د حابل خور د واده کولو په لحاظ قابل ته ورنږدې وه، باید د هغې سره یې واده کړی وای. او حابل باید د قابل د خور سره واده کړی وای. مګر د حابل خور د ښایست په لحاظ د قابل تر خور لږ او کمه وه. نو د قابل دا نه وه خوښه چې د ده خور د حابل سره واده وکړي او دی د حابل د خور سره واده وکړي، بلکې قابل غوښته چې دی د دغې خپلې خور سره واده وکړي. حال دا چې دغه کار حرام و
آدم علیه السلام چې د دوی دپاره نبي و دغه کار یې په الهي امر سره حرام کړی او قابل په دغه قانون او شریعت سره نو راضي بل دا چې د دوی په شریعت کې د آدم علیه السلام له طرفه یو بل قانون هم ایښول سوی و چې هغه د حق د ثابتولو دپاره د قربانۍ قانون و. قرباني څه شي ده؟ قرباني اصلا هدي ده چې د بنده له طرفه یو شی الله جل جلاله ته د ثواب د حاصلولو په نیت هدي کیږي. لکه نن ورځ چې موږ مسلمانان هم د هدي په نامه سره قرباني لرو. هدي څه شي ده؟ هدي هغه حیوان دی چې موږ الله جل جلاله ته ورکوو د هغه عز وجل د رضا او د ثواب حاصلولو دپاره یې حلالوو. که څه هم د هغه حیوان غوښې پر فقیرانو او غریبانو ویشل کیږي خو اصلي نیت مو دا دی چې موږ دغه حیوان د الله جل جلاله دپاره حلالوو چې دې ته قرباني ویل کیږي. نو هغه وخت هم د آدم علیه السلام د اولادې دپاره د قربانۍ شریعت موجود و. څرنګه چې هغه وخت غریبان او مسکینان نه و نو دغه قرباني به یې د الله جل جلاله د رضا دپاره یو ځای کښېښول او د دوی دپاره د قربانۍ د قبلېدلو یا نه قبلېدلو علامه هم موجوده وه او هغه علامه داسې وه کومه قرباني چې به قبوله سوه هغه قرباني اور خوړل یا وړل د آسمان له طرفه به سایقه یا په اوریځ کې اور راغلی هغه قرباني به یې وسوځل یا یو چې په دغه سوځلو سره به دا معلومه سوه چې دغه قرباني الله جل جلاله قبوله کړه او کومه قرباني چې به نسوه قبوله هغه به دغسې پاته وه. کله چې د آدم علیه السلام له طرفه د قابل او حابل د دعوې د فیصلې دپاره قرباني مقرره کړل سوه نو حابل چې چوپان و د خپلو مواشیو او پسو څخه یې هغه ډېر ښه پسه د قربانۍ دپاره کښېښاوه. هغه ښه او چاق پسه یې د الله جل جلاله د هدي دپاره خوښ او اختیار کړي. مګر قابل چې بزګر و داسې حبوبات یې راوړل چې د خوړلو وړ او لایق نه وه. خراب او بیکاره غنم یا داسې نور بیکاره حبوبات یې د قربانۍ دپاره کښېښول. په سبا ورځ چې راغله ویې لیدل چې د حابل قرباني قبوله سوې ده او د قابل قرباني پر هغه حال پاته ده. هغه اور هیڅ نه دی ځینې موښتی. دلته نو د قابل عناد نور هم زیات او ډېر سو ځکه یو خو قابل نه غوښته چې د حابل د خور سره واده وکړي او بل یې قرباني هم نسوه قبوله. نو شیطان دا وسوسه ور واچول چې ورور دې ووژنه او قابل هم د حابل د وژلو نیت او اراده وکړه. څرنګه چې قتل او وژنه په دوی کې عادت او معمول نه وه او دا لومړی جریمه ده چې د بشر په تاریخ کې پیښیږي نو قابل ورغلی او خپل ورور ته یې وویل زه تا وژنم. حابل که څه هم په بدن او قوت تر قابل لوی او زیات و قابل ته یې وویل که څه هم ته وغواړې چې ما ووژنې خو زه د خپل ځان دفاع نه کوم. ته مې ووژنه خو زه لاس نه درغځوم او نه دې وژنم خو دغه زما په وژلو سره به یوه بله ګناه هم ستا پر هغه نورو ګناهو چې تا کړي دي زیاته سي. نو واقعا هم په یوه تاریکه شپه او په داسې وخت کې چې حابل بدو قابل یوه لویه ډبره واخیسته او حابل یې پر سر په وواهه او ویې واشه. د بشر په تاریخ کې د قتل او وژنې لومړۍ جریمه دغه ده چې قابل خپل ورور حابل ووژني. اوس قابل اریان سو چې دغه وژل سوي ورور په مړه جسد څه وکړي ځکه دا لومړی نفر دی چې مري یا وژل کیږي. تر حابل د مخه څوک نو مړ سوی او دوی نه پوهېدل چې په مړو باید څه وکړي. اوس یې ورور مړ ورته پروت دی او دی اریان دی چې څه به وکړي. نو یې د حابل جسد په شا کړي او رهي سو نه پوهېږي چې چیرې یې یوسي او څه به وکړي. قابل پر دغه حال وو چې د مړه ورور جسد یې په شا ګرځاوه چې الله جل جلاله دوه کارګان را ولېږل. دغه دوو کارګانو د قابل په مخ او حضور کې جنګ سره وکړي او هغه یوه کارګه هغه بل ووژل.
هغه ژوندي کارګه په مځکه کې غار وکیندي او وژل سوی کارګه یې دغه غار ته ور واچاوه او بیا یې خاورې پر واچولې. قابل ورته ګوري او د کارګه څخه یې دا زده کړه چې خپل ورور څنګه په خاورو کې ښخ او پټ کړي. قابل هم ځکه وکیندل او د هابل جسد یې په هغه غار کې کښېښاوه او خاورې یې پر واچولې. بیا نو پښیمانه و چې څنګه او ولې مې خپل ورور وواژه. پر خپل معصیت او د الله جل جلاله پر نافرمانی نو پښیمانه چې توبه وکړي او د الله جل جلاله څخه مغفرت وغواړي، فقط د ورور پر وژلو پښیمانه. او تاسو ته دا معلومه ده چې په توبه کولو کې یوازې پښیمانی کفایت نه کوي. دا چې انسان پر دې پښیمانه او غمجن وي چې ولې مې دغه ناوړه کار وکړي، دا توبه نه ده، بلکې د الله جل جلاله څخه به د مغفرت غوښتنه هم کوي. دغه قصه او د هغې واقعات الله جل جلاله په خپل کتاب قرآن کریم کې ذکر کړي دي او د سورة المائده په 28 نمبر آیات او نورو وروستنیو آیاتو کې فرمایي: یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم، دوی ته بني اسرائیل یا قریشو ته د آدم علیه السلام د دوه زامنو چې هابل او قابل وو خبر په حق سره ووایه. کله چې نږدې کړه دوی دواړو قرباني، نو د دوی دوه څخه د یوه قرباني قبوله سوه او د هغه بله څخه نه سوه قبوله. دا پس د هغه چې آدم علیه السلام غوښته چې د هغې نجلۍ نکاح د هابل سره وتړي، چې د هغې نکاح قابل د خپل ځان دپاره غوښته. نو د آدم علیه السلام په امر دوی د الله جل جلاله دربار ته د دې دپاره قرباني وړاندې کړه چې دغه نجلۍ د هغه چا سي چې قرباني یې قبوله سي. هغه چې د هابل قرباني قبوله سوه، د آسمان له طرفه اور راغلی، د هابل قرباني چې یو چاغ او ښایسته پسه و هغه یې یوړی، چې په هغه وخت کې دا د قربانۍ د قبلېدلو علامه وه. په تفاسیرو کې راغلي دي چې دغه د هابل د قربانۍ پسه چې یوړل سو په جنت کې وساتل سو او بیا د اسماعیل علیه السلام د حلالولو په وخت کې ابراهیم علیه السلام ته راوړل سو چې د اسماعیل علیه السلام پر ځای حلال کړي. نو د دغه عناد او عداوت په سبب قابل و هابل ته وویل چې زه به خامخا تا ووژنم. هابل وویل بېشکه چې الله جل جلاله د متقیانو او پرهیزګارانو څخه قرباني قبلوي. یعنی دغه زما قرباني چې قبوله سوه د هغه سبب دا دی چې زه په خپلو اعمالو او اقوالو کې صادق او مخلص یم. نور یې هم ورته وویل که چیرې تا ماته د دې دپاره لاس راوغځاوه چې ما ووژنې، زه تا ته د دې دپاره د خپل لاس غځونکی نه یم چې تا ووژنم. بېشکه زه د هغه الله جل جلاله څخه بیریږم چې رب العالمین دی. یعنی زه له تا څخه نه بیریږم بلکې د الله جل جلاله څخه بیریږم. او تر کومه وخته چې شرعي امکان وي غواړم چې د خپل مسلمان ورور په وینو خپل لاسونه ونه لړم. ایوب سختیانی رحمه الله به ویل د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په امت کې هغه لومړنی سړی چې په دغه آیات شریفې عمل کړی دی او خلقو ته یې دغه خپل عمل مشکاره کړی، هغه حضرت ذی سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه دی. ځکه د خپل ژوند او حیات قرباني کړل، مګر په دې خوښ او راضي نسو چې د ده د ژوندي پاتې کېدلو دپاره دې د یو مسلمان ګوته هم پرېږدي. خیر، هابل نور هم وویل زه د دې اراده لرم چې ته زما د وژلو په ګناه او په خپله هغه ګناه چې پخوا دې کړې ده اخته سې، نو ته به د اور د ملګرو یعنی د دوزخیانو څخه سې، او همدغه اور د ظالمانو هغه چې په ناحقه سره وینې تویوي جزا ده. نو قابل ته هغه د ده سرکشه نفس د ده د ورور وژل ښه وایسول. نو یې هغه خپل ورور هابل ووژل. نو دی د دغه وژنې په سبب د دنیا او آخرت د تاوانیانو څخه وګرځېدی. د دنیا تاوان خو یې دا دی چې ښه ورور یې د لاسه ورکړ، او د آخرت تاوان یې دا دی چې دی په دنیا کې د ظلم، د صلې رحمي د قطع کولو، د امنیت د خرابولو او وژلو
بانی او مؤسس دی او تر ده وروسته چې هر څوک دغه د وژنې ګناه کوي دی د هغو ټولو سره په هغه ګناه کې شریک دی کله چې ورور ووژي نو هغه یې په شا ګرځاوه ځکه د ښخولو چم یې نه وزده بیا نو الله جل جلاله یو کارګر راولېږي چې په خپله مشوکه او پنجو سره یې د دې دپاره په مځکه کې کیندل کول چې قابل ته وښیي چې څنګه د خپل ورور جسد پټ کړي قابل چې په دې نه پوهېدی چې د خپل ورور جسد څنګه پټ کړي او اوس یې کارګه ولیدی نو یې وویل افسوس دې وي ما لره آیا زه د دې څخه عاجزه وم چې داسې سم لکه دغه کارګه چې د خپل ورور جسد مې پټ کړی وای او بیا نو وګرځېدی د پښیمانۍ کوونکو څخه پر دې پښیمانه و چې ولې مې خپل ورور ووژه په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد ترمذي او ابو داود یې روایتوي وایي سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د هرې فتنې په وخت کې چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پر ضد جوړه شوې وه او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پکې شهید ووژل شو ویل شاهدی ادا کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایي دغه به فتنه او امتحان وي او د فتنې په وخت کې ناز سړی تر هغه ولاړ سړي ښه دی او ولاړ سړی تر تک کوونکي سړي ښه دی او تک کوونکي څوک تر هغه چا ښه دی چې په دغه فتنه کې حصه او شراکت لري یعنی کوشش وکړي کوي یو چا وویل که چیرې دغه د فتنې په وخت کې یو څوک زما کور ته راننوتی او زما د وژلو دپاره یې لاس را اوږد کړي غوښتل یې چې ما ووژني رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په دغه وخت او حال کې داسې څه لکه د آدم علیه السلام زوی حابل هغه چې خپل ورور قابل ته یې وویل لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين کچیر تا ماته د دې دپاره لاس را وغځاوه چې ما ووژنې زه تا ته د دې دپاره د خپل لاس غځونکی نه یم چې تا ووژنم بېشکه زه د هغه الله جل جلاله څخه بیریږم چې رب العالمین دی نو وروره که د فتنو په وخت کې یو څوک غواړي چې تا ووژنې بیا هم ته د هغه د وژلو کوشش مه کوه ځکه شهید تر قاتل ښه دی همدارنګه د فتنو په وخت او حالاتو کې په هغه اوږده حدیث شریف کې چې امام احمد یې روایتوي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا قول راغلی دی چې فرمایي فکن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل یعنی د فتنو په وخت کې د الله جل جلاله وژل شوی بنده سه او د الله جل جلاله وژونکی بنده مه کېږه که ته ووژل سې دا ستا دپاره تر دې ښه ده چې بل ووژنې یعنی خپل ځان مرګ ته ورکړه خو بل څوک مه وژنې په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري امام مسلم او نور یې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایي هیڅ انسان په ظلم سره نه وژل کیږي مګر د آدم علیه السلام پر اول زوی قابل د دغه وژنې په مثل ګناه زیاتیږي دا ځکه چې دی اول هغه څوک دی چې د وژلو لار او طریقه یې کېښوده مقصد دا چې د قیامت تر ورځې چې هره ناحقه وژنه کیږي پر قابل د یوې وژنې ګناه نوره هم زیاتیږي دا ځکه چې هر څوک د یوې ګناه اساس او بنسټ کښېږدي هغه خپله ګناه خو یې ده چې ده او د قیامت تر ورځې چې هر څوک هغه ګناه کوي دی په هغه ګناه کې ورسره شریک دی دغه مسئله عامه ده د هرې ګناه د تاداو او بنسټ ایښولو دغه سزا ده نو قابل یوازې دا نه چې حابل یې ووژي بلکې دغه د وژلو اساس او بنسټ هم ده کښېښاوه نو خود د هر وژونکي سره په ګناه کې شریک شو کله چې قابل خپل ورور ووژي نو وتښتېد نه غواړي چې د آدم علیه السلام سره مخامخ شي خپله ښځه یې ورسره رهي کړه او لاړ هلته په اواره مځکه او دښتو کې یې ژوند کاوه آدم علیه السلام غرو ته نږدې یا د غرو په لمنو کې ژوند کاوه مګر قابل د آدم علیه السلام څخه لرې په دشت او بیابان کې ژوند شروع کړي
د دوی په منځ کې ارتباط او علاقات پرې یو له بل حال نه سره درلودي. بیا نو دلته په دشت او صحرا کې د قابل اولاده ډېرېدل او نشرېدل او د ده په اولاده کې فسق، فساد او فحشا نشر شو. هو دوی موحدین و، یوازې د الله جل جلاله عبادت یې کاوه. شرک او د بتانو عبادت نو پکې موجود، مګر د آدم علیه السلام د شریعت څخه مخالفت او فاحش کارونه کول. تقوا پکې لږ شوه او فاحش کارونه یې کول، نو خود ګناهونه پکې ډېرېدل. اوس نو خلق دوو حصو ته وویشل شوه چې یوه ډله د شر او فساد خلق دي او هغه د قابل سره دي، بله ډله د خیر او تقوا خلق دي چې هغه د آدم علیه السلام او د هغه د نورو زامنو سره دي. آدم علیه السلام 980 کاله ژوند وکړ. د آدم علیه السلام اصلي عمر 1000 کاله، مګر د ده له عمره څخه 40 کاله واخیستل شوه. داسې ډېر صحیح احادیث ته چې ترمذي او نور یې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایي کله چې الله جل جلاله آدم علیه السلام خلق او پیدا کړی، د هغه شا یا ملا یې ورمسح کړه. د آدم علیه السلام د ملا څخه د ده د اولاد ټول هغه انسانان چې د قیامت تر ورځې الله جل جلاله خالق دی راولوېدل یا راووتل، او الله جل جلاله د دوی څخه د هر انسان د دوو سترګو په منځ کې د نور یوه ځلا او روښنایي وګرځول، او بیا یې دغه انسانان پر آدم علیه السلام عرض کړه، ورښکاره یې کړه. آدم علیه السلام وویل یا رب دا څوک دي؟ ویل دا ستا اولاده ده. نو آدم علیه السلام په دوی کې یو سړی ولیدی چې د هغه دغه د دوو سترګو نور یې خوښ. نو یې وویل یا رب دغه څوک دی؟ ورته وویل سوه دا په آخرنیو امتو کې ستا د اولادیت څخه یو سړی دی چې داود ورته ویل کېږي. آدم علیه السلام وویل زما ربه د ده عمر دې څونه ګرځولی دی؟ ویل 80 کاله. آدم علیه السلام وویل الهي زما له عمره 40 کاله ورزیات کړه. الله جل جلاله په خپل قدرت د آدم علیه السلام غوښتنه ورپوره کړه. کله چې د آدم علیه السلام عمر 980 کاله پوره سو، نو ملک الموت د روح د قبضولو دپاره ورته راغلی. آدم علیه السلام پوهېدی چې د ده عمر 1000 کاله دی، نو یې ملک الموت ته وویل آیا زما له عمره 40 کاله نه دي پاته؟ ملک الموت ورته وویل آیا تا خپل زوی داود ته ستا له عمره 40 کاله ور نه کړه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي آدم علیه السلام انکار وکړي او د ده په اولاده کې انکار موجود سو، خو دغه انکار یې په قصد سره نه و، هغه د عمر ورکول یې هیر و، نو د ده په اولاده کې هیره موجوده سوه. او آدم علیه السلام خطاوتی، نو د ده په اولاده کې خطاوتل موجود سو. آدم علیه السلام ولې منکر سو؟ ځکه هیر یې وه، دغه کار یې په قصد او اراده سره نه و، بلکې په هیره سره و، مګر بیا هم دغه انکار، هیره او خطاوتل د بشر طبیعت وګرځېدل. انکار کوي، شی یې هیریږي او خطاوځي. څرنګه چې د ده دغه کار د نسیان په سبب و، نو انسان ورته ویل کېږي، وایي الانسان من النسیان. آدم علیه السلام وفات، خو د هغه د ښخېدلو دپاره هم یوه قصه شته چې هغه داسې ده. کله چې ملک الموت ورته راغی، د علیه السلام د خپل خلافت دپاره او د ده پر ځای د کښېنستلو دپاره شیث علیه السلام غوره او اختیار کړي. شیث علیه السلام د آدم علیه السلام زوی دی او الله جل جلاله د حابیل تر مرګ وروسته ورکړي. کله چې حابیل ووژل سو، د هغه مور او پلار یعنی آدم او حوا علیهم السلام ډېر په غمجن او پریشان سو. نو الله جل جلاله آدم او حوا علیهم السلام ته د حابیل په عوض او بدل کې شیث علیه السلام ورکړي. او د شیث معنا هبه، عطا او ورکړه ده، یعنی د حابیل تر وژل کېدلو وروسته الله جل جلاله د ده مور او پلار ته دغه زوی په هبه او عطا کې ورکړي،
او شیث علیه السلام نبی دی. لکه څرنګه چې په یو اوږده حدیث شریف کې هغه چې ابن حبان د ابو ذر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي راغلي دي چې ابو ذر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د ډیرو پښتنو په لړ کې دا پښتنه هم وکړه چې وایي ما ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توویل یا رسول الله الله جل جلاله څو کتاب نازل کړی دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل سل صحیفه او څلور کتاب چې د هغو د جملې څخه یې پر شیث علیه السلام 50 صحیفې نازلې کړي دي او پر اخنوخ علیه السلام یې چې ادریس علیه السلام دی 10 صحیفې نازلې کړي دي او پر ابراهیم علیه السلام یې 10 صحیفې نازلې کړي دي او 10 صحیفې پر موسی علیه السلام د مخه تر هغه نازلې کړي دي چې تورات پر نازل کړي او بیا الله جل جلاله تورات زبور انجیل او فرقان نازل کړل. نو د هغو صحیفو او کتابو شمیر چې د الله جل جلاله له طرفه نازل شوي دي ټول 100 صحیفې او 4 کتابه دي چې د هغو د جملې څخه 50 صحیفې یوازې پر شیث علیه السلام نازل شوي دي چې په هغو کې داسې قانون او شریعت موجود وو چې د بشر ژوند یې ورمنظم کړي. هغه وخت د بشر د ژوندانه شروع او ابتدا و انسانانو تنظیم او تنسیق ته اشد او ډیر زیات ضرورت درلودي او آدم علیه السلام هم د خپل علم ډیره حصه شیث علیه السلام ته ورښولې وه مګر شیث علیه السلام ونه کولی سوای چې ټول هغه علم کوم چې د آدم علیه السلام سره موجود و زده کړي ځکه آدم علیه السلام ته د الله جل جلاله له طرفه هر څه مستقیم او بې له تعلیمه ورښول سوي وه. نو شیث علیه السلام ډېر شیان زده کړه او لوی عالم و. خلقو ته یې صنعت او تمدن ورښاوه د شپو او ورځو حسابونه یې وښول او د هغه وخت عبادتونه یې وښول چې باید د الله جل جلاله عبادت څنګه او په کومه طریقه سره وشي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد د عتیب چې ابن زمره السعدي دی روایتوي چې وایي په مدینه منوره کې مې یو شیخ ولیدی چې په علمي مجلس کې خبرې کولې. پوښتنه مې وکړه چې دا څوک دی؟ خلق ویل دا ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه دی. ورونو دغه ابی ابن کعب د اصحاب کرامو د لوی علماو څخه دی همدارنګه د قرآن کریم او تفسیر د مشهورو عالمانو څخه دی. نو دغه ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه خبرې کولې او د خبرو په ترڅ کې یې وویل کله چې آدم علیه السلام ته مرګ حاضر شو د مخه تر مرګ یې خپلو زامنو ته وویل زما د جنت میوو ته اشتها کېږي. ورونو د جنت میوې په رنګ او شکل داسې دي لکه د دنیا میوې. سیب انار انګور ټول په جنت کې موجود دي مګر د دنیا میوې ورستېږي خرابېږي خو د جنت میوې ورستېدل او خرابېدل نه لري. او بل د دنیا د میوو خوند او مزه عادي دي مګر د جنت د میوو خوند نعیم او نعمت دی. نو آدم علیه السلام غوښته چې داسې میوه وخوري لکه د جنت میوه. نو د ده علیه السلام اولادونه د دغسې میوې په طلب پسې رهي سو. په لار کې ملایکې په مخه ورغلې. البته دغه ملایکې د بشر په شکل وي او د دغو ملایکو سره د آدم علیه السلام دپاره کفنونه او خوشبویي ورسره وه او د دوی سره د قبر د کیندلو دپاره کلنګان بیلچې او یومان ورسره وه. دا ټول داسې سامانونه دي چې د مړي د تجهیز او ښخېدلو اسباب دي. دغو ملایکو د آدم علیه السلام زامنو ته وویل یا بني آدم څه اراده لرئ څه شی غواړئ او چیرې ځئ؟ دوی ویل پلار مو ناروغ دی او د جنت میوو ته یې هوا سوې ده. ملایکو ورته وویل بیرته وګرځئ ستاسې د پلار د روح د قبضېدلو وخت نږدې سوی دی یعنی دونه وخت نه لري چې خواړه وخوري. نو دوی ټوله سره راغله. کله چې حوا علیه السلام دغه نفر ولیده ویې پېژندل چې دا ملایکې دي. نو پر آدم علیه السلام را وګرځېده نه غواړي چې آدم علیه السلام وفات شي
آدم علیه السلام ورته وویل زما څخه لرې شه، ته وې چې زه دې دغه حال ته راورسولم، یعنی ته وې چې د هغې ونې خوړلو ته دې تشویق کړم، اوس غواړې چې یو بل کار وکړې. آدم علیه السلام وویل ما او زما د رب عز وجل ملائکې سره پرېږده. نو ملائکو د آدم علیه السلام روح قبض کړي، غسل یې ورکړي، په کفن یې کړي، خوشبو یې کړي، قبر یې ور وکیندي او په قبر کې یې د ده دپاره لحد جوړ کړي. د جنازې لمونځ یې پر ادا کړي، بیا یې قبر ته ورکښته سوې او دی یې په قبر کې کښېښاوه، خښتې یې ورته کښېښولې او بیا یې له قبره راووتلې او خاورې یې پر واچولې. بیا یې د آدم علیه السلام اولادو ته وویل ای د آدم اولادې دغه ستاسې د ښخولو طریقه ده. د دغه حدیث شریف روایت امام احمد رحمه الله کوي. دا ملائکو ولې دا کار ورښاوه؟ ځکه د آدم علیه السلام د اولادو نه ښخېدل زده وه او نه یې لیدلي ول، حتی قابل یې هم ونه لیدی چې حابل یې څنګه ښخ کړي. نو د مړو د ښخولو طریقه ملائکو وروښول چې دغه طریقه د ملائکو په واسطه له آسمانه نازله سوې او موږ ته راښول سوې. او آدم علیه السلام پس د هغه ژوند چې ټوله یې د الله جل جلاله په طاعت او عبادت کې تیر کړی وو وفات شو. څونه عمر چې د مځکې پر مخ تیر کړی دی د الله جل جلاله نافرماني یې نه ده کړې، بې له هغه اول ځله چې په جنت کې د هغه منع سوي ونې څخه خواړه وخوړل. نو آدم علیه السلام زموږ دپاره اسوه، قدوه، امام او زموږ پلار دی. د ده علیه السلام تر وفات 1 کال وروسته حوا علیه السلام وفات شوه. د آدم علیه السلام تر وفات وروسته حکم، امر او نبوت د شیث علیه السلام پر غاړه شوه او په مځکه کې یې په عدل، خیر او تقوا سره حکم کاوه، مګر د قابل په ډله او اولاده کې هغه چې په دشت او بیابان کې اوسېدل فسق او فساد نشر شو، جرایم پکښې پیدا شو چې د هغې جملې څخه قتل او وژنه هم وه. که به د آدم علیه السلام هغه نوره اولاده پر دغو لارو تېرېدل هغه به یې وژل او په خپل منځ کې یې هم قتلونه سره کول. دغه واقعات په هغه بیان کې ذکر شوي دي کوم چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یې روایتوي. کله چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه د الله جل جلاله دغه قول تلاوت کړی ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى، نو یې وویل د آدم علیه السلام د اولادې 2 نسله وه، یو یې هغه و چې د قابل سره و او بل یې هغه و چې د آدم علیه السلام د نورو اولادو سره پاته و. د قابل اولادې په دشت او اواره مځکه کې ژوند کاوه او هغه نورو یې په غرو او د غرو په لمنو کې ژوند کاوه. هغه چې په غرو کې اوسېدل نارینه یې ښایسته وه او ښځو یې د ښایست څخه پوره حصه نه درلودل، مګر هغه چې په اواره مځکه کې اوسېدل ښځې یې ښایسته وې او نارینه یې بدرنګه. اوس نو هغه زموږ او ستاسې سرسخت دشمن ابلیس علیه لعنه غواړي چې نور هم فساد تر ډېر لا ډېر نشر کړي. نو ابلیس هغه د دشت او بیابان په خلقو کې چې د قابل قوم یو سړي ته د یوه ځوان په شکل او قیافه ورغلی او د هغه سره نوکر شي، د هغه خدمت یې کاوه او په عین حال کې یې ساز او موسیقي ورښول. شیطان دی د سړي په شکل. نو ابلیس داسې یو شی یا یوه آله جوړه کړه لکه هغه چوپانان چې د ساز دپاره غږوي. نو هغه شي داسې آواز کاوه چې خلکو تر اوسه نو اورېدل. محترم ورونو، څرنګه چې فتح پای ته ورسېدل زموږ پاته قصه به په راتلونکې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفیقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.